ولسمشر محمد اشرف غني داسې څه وکړل چې زیاتره افغانان ورنه ګیلې وشوې او خفګان یې ښکاره کړ. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. الحاج محمد ابراهیم الکوزی چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماند هم وو او د ټاکنو په وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره چندانې جوړ هم نه وو او بد ردې به یې ورپسې ویلې. خو پرون ورځ ولسمشر محمد اشرف غني الحاج محمد ابراهیم الکوزی د منازعاتو د حل په برخه کې خپل ارشد سلاکار ټاکلی دی. نو د ولسمشر محمد اشرف غني دغه پریکړې سره زیاتره افغانانو غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغه پریکړه ښه پریکړه نه ده ځکه چې الکوزی صاحب اشرف غني پسې ډېرې زیاتې خبرې کولې په ټاکنیزو وختونو کې او ولسمشر پسې پروپاګندې کولې چې د ما سره دا قسم ثبوت دی او دا قسم ثبوت دی.